چاوی مونږ احناف خو یو له حدیث راته وای چې امام صاحب خدا وای چې حدیث صحیح نه عمل وکړ زما مذهب حدیث باندې عمل درې شرط دي خینا دا فصیحه وای دویم دا چې منسوخ نه وي معارضه د بل حدیث سره نه راغلی دریم دا چې معنی واضحه وي حدیث باندې علی عمل کیدی شي چې معنی یقینا معلوم عارض حدیث نشته دریم دا چې سند په اعتبار صحیح دی نو دا د هر کجابودی کار نه دی دی له ماهران به فن پکار دی نو چې څوک د مذهب پابند دي دی به د مذهب نه نوځي ځکه پیږي پې نه نو دا لیونی دی چې سړی دته وایي ټانګي والا ته هم وایي دکاندار ته هم وایي ټیک ته که یو عالمي او دغه مقام ته خدای رسولي چې هغه په احادیثو پیږي معنی باندې هم پیږي صحت او صحیح معلومولی شي او دام ورته معلومي چې منسوخ نه دی نو دی هغه ذاتي طور سره عمل کولی شي عام خلقو ته به دعوت نه ورکوي او دا چې کوم ځان ته اهل حدیث وي دا ځناور دی خامخا دا نه پوهېږي رفع الیدین ده ته پته لګي چې رفع الیدین منسوخ دی که نه